د ژمي رسیدو سره سم په یخو سیمو کې موسمي ناروغۍ پیدا کیږي چې ډیری ماشومان تر خپلې حملې لاندې راولي. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تیرو 2 میاشتو ته په کتو موسمي ناروغیو کې تر 15 سلنې زیاتوالی راغلی. سږو یعنی د تنفسي سیستم ناروغي رامنځته کیږي چې دا د ولایت په کچه باندې خصوصا ما تاسو ته عرض وکړ چې په سړو سیمو کې هلته ډېرې شایع کیږي او هغه ماشومان او میندې چې دغه سه حالات سره مخامخ کیږي دغه ناروغي نه ډېر متاثر کیږي. فیصدي د نسبت 2 میاشتو ته تقریبا د لاسونه نیول د 15% پورې د زیاته شوې ده. موږ ټول روغتیايي مراکزو ته هغه اړین توکي چې دغه ناروغي د پیښېدو په صورت کې دوی ورته ضرورت لري دوی الته اکمال شوي دي. ناروغ لرونکي او روغتون ته راغلي کسان بیا وایي د میدان وردګ ولایت عامې روغتیا مسؤلین او روغتیا پالان یې غوښتنو ستونزو او ناروغانو ته پر وخت رسیدنه کوي او زیاتوي چې په روغتیايي مرکزونو کې په لوړه کچه خدمات ترسره کیږي. بس دغه وراره دی ورستلایم دی سینه بغل او یخ ویل او تبې کېدلې بیا هلته امکانات ډېر پیشرفتنه دي. داسې موږ په اطراف کې اوسېږو دلته مراجعه وکړله دلته یې ولېږلو نو اوس الحمدلله د نن 3 ورځ ده ډېر ښه شوی دی. اوله بیخي کېناسته نه شوه ډېر تکلیف وه نو الحمدلله ډاکټر صاحبان او وروڼه چې دي ښه سلوک دې موسره کوي ښه انسانیت او ښه په وخت رسیدګي کوي انشاءالله. موږ غوښتنه ده چې انشاءالله په آینده کې د مسئولین دوران د شفاخانه سره د نورو ولسوالیو کلینیکونو سره انشاءالله کمک وکړي. امکانات ډېر شته دي دکتران موږ راضي دواوې هم شته دي انشاءالله موږ هر شي ته رسیدګي کیږي مشکلات هم حل کیږي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه د روغتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي او همدارنګه اونۍ وړاندې د عامې روغتیا وزارت له لوري د هیواد په 313 لویو ولسوالیو کې د روغتونونو د رغولو د پیل خبر ورکړل شو.